السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته و مغفرت. محترمین و محترم پوښتنه کړې ده چې مټ وهل یا سړی واده والا وي او بیا خپلې بیبي او کوروالا ته ووایي خو هغه انکار وکړي او دی ځان دغه انزال کړي دا څنګه دی؟ محترمه اول به دا ووایو چې خو قطعا مټ وهل ځان انزال کول دا څنګه دی؟ الله رب العزت په قرآن عظیم شان کې سورة النور آیات نمبر 10 کې فرمایي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم ان الله خبیر بما یصنعون. سورة النور آیات نمبر 10. الله رب العزت و جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي مؤمنانو ته ووایه چې د خپل نظرونه کښته کړي او د خپلو شرمګاو ساتنه او حفاظت وکړي. په دې کې د دوی لپاره پاکي او ګټه ده، خو بېشکه الله جل ته خبر دی په هغه چې کم کوي دی کم دا بندګان او موږ تاسې کوو. محترمینو په دې آیت کې د شرمګاو د ساتنې حکم سوی دی او هغه ځوانان چې د مټ وهلو په ګناه اخته دي هغوی د شرمګاو د ساتنې په اړه د دغه آیات مخالفه ښکارت کوي. بل ځای الله رب العزت سورة المؤمنین آیات نمبر 10 کې فرمایي چې څوک د دوی څخه ما سوا پر بله لاره تګ کوي نو هغوی د حد څخه تجاوز کوونکي دي. یعنې څوک چې روا لاره پرېږدي او د ناروا لارې څخه خپل شهوت پوره کوي دا د الله جل په نزد قانون ماتونکی دی. که هغه کوروالا او بیبي انکار کوي هم ماتونکی دی او که دی له خودې څخه بې واده یا واده والا له دغه لارې څخه کار اخلي هم د ده دپاره دغه قانون ماتونکی شي. په حدیث کې د مټ وهلو بدوالی علامه الوسي رحم الله په تفسیر الرحماني کې یې لیکي مشایخ کرامو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قول را نقل کړی دی چې د الله سره زنا کوونکی ملعون دی. الله تعالی و هغه امت ته عذاب ورکوي کوم چې خپل شرمګاوې په عبث ډول سره استعمالوي لکه مټ وهل او داسې نور. یو قوم به د محشر په ورځ راسي چې د هغوی لاسونه به حمیلان بلاربې وي. دی فرمایي وایي زما ګمان دا دی چې هغوی به هغه خلک او هغه قوم به دا وي چې په خپلو لاسونو سره به یې معنی راایستونکي وي. نو محترمه که نارینه وي هم ورته ګناه ده او که زنانه وي چې خاوند ته انکار کوي هم د دې دپاره یا داسې فعل افعال کوي چې د نارینه شهوت له دې څخه اوړي او یا له خودو څخه دا انکار ورته کوي. په دواړو کې هم د ده ګناه کیدی په خپله کوي هم د هغې ګناه چې کوروالا یې کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.